هلمند کې د 14 میلیونه ډالرو په ارزښت د یوې پروژې چارې پیل شوې. د هلمند ولایت په دریو ولسوالیو کې د 14 میلیونه ډالرو په ارزښت د یوې پروژې چارې پیل شوې. د مسؤلینو په وینا په دې پروژه کې به زرګونه کسانو ته د کار زمینه برابره شي. د افغانستان د هوایي حریم عواید ډیر شوي. د ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت وایي چې د افغانستان په هوایي حریم له هرې بورې الوتنې 900 امریکایي ډالر اخیستل کیږي او په هرو 40 ساعتونو کې له هوایي حریم شاوخوا 100 الوتنې ترسره کیږي. د افغانستان بانک 15 میلیون امریکایي ډالر لیلاموي. د افغانستان بانک ویلي چې سبا 4.15 میلیون امریکایي ډالر په لیلام ډول پلوري. دغه بانک په دې داوطلبۍ کې له سوداګریزو بانکونو، صرافیو او د پولي خدمتونو له شرکتونو چې په شرایطو برابر وي د ګډون غوښتنه کړې ده. هندي رسنۍ وایي هند په جون میاشت کې د ټیسټ اتلولیو له پیلوبې وروسته د افغان کرکټ ملي لوبډلې کوربتوب کوي. ویل کېږي دواړه لوبډلې به یو د بل پر وړاندې 3 ورځنۍ لوبې ترسره کړي. ټاکل شوی ډېر ژر به د افغانستان کرکټ بورډ عمومي رئیس میرویس اشرف هم هند ته سفر وکړي. چارواکي وایي تېره اونۍ له پاکستانه د تورخم له لارې 117 بې اسناده کورنۍ هېواد ته راستنې شوي دي. د ځایي مسؤلینو په خبره د دغو کورنیو د غړو ټول شمېر 640 تنه ښودلی او ویلي دي چې دوی په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لرل.